هغه دعا تاسو مخکې پیش کوه، تاسو به یې واورئ. که ستاسو ذهن کې کېناستله نو تاسو به بیا نور ته بیان کوئ، او که کېنناستله د هغې معنی به زه تاسو ته وکړم، هغه معنی یې بیا وایئ. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والزراب والأودية ومنابت الشجر. دا سله لپاره دعا ده، یعنی باران ودرېدو لپاره دعا ده. چې کله په مخه باران وریږي، باران خو ډېر قیمتي شی دی، د باران لپاره دا نشي ویلی چې باران یا الله باران دې موږ منی نه، څنګه قرآن دی داسې باران دی، دواړه لازم دي. لیکن دعا به څنګه کوي؟ اللهم حوالينا، یا الله چار چاپیره وورئ، چار چاپیره، ولا علينا، زمونږ تکرو باندې زمونږ فصل باندې نه ورئ. اللهم على الآكام والآجام، یا الله په غرونو باندې باران وورئ، ډیرکو باندې باران وورئ، کندو باندې باران وورئ، سمندر باندې باران وورئ، ومنابت الشجر، او کوم ځای کې چې بوټي زرغونېږي نو هلته باران وورئ. دا د دې ټیم دعا ده، چونکې نن سبا باران یعنی مخکې فصل دی او دارنګې حاریان نسل دی چې څوک نو لہذا د الله طرف ته توجه اختیار کړه، الله طرف ته توجه به اختیار کړه. نن سبا دا دعا به ولېږه. د دې مثال داسې لکه دسترخوان بچاو دی، دسترخوان چې کوم دی بچاو شوی دی، ډیکوریشن دی هغې شوی دی، هغې باندې طعام رنګ برنګ پروت دی، او ناڅاپي څوک راغی دسترخوان ته خان ناست دی، او دې کې یو سړی راغی هغه سره کولر دی، او په هغې کې وافر انداز سره وګوري، هغه له پاسه نه ډکن کولاوي. یې سړی داسې کوي وي تا ته لږې اوبه اچومه، سړی اوبه اچوي، دا ډېر قیمتي شی دی، سونه ده یخې د چیني تازه ترو تازه اوبه، هغه ته د پلیټ کې سالنډ کې روټه کې واچولې، هغه څه چې وګوره ستاسې خوراک نه هغه پاتې شي، اوبه یو ښه شی دی. لیکن دې وخت کې هغه ښه شی ځکه نه دی 400 سره بربادېږي، خرابېږي. نو چونکې دې وخت کې فصل هغه بالکل پوخ دی، نو دې وخت کې داسې انتظام د دې انتظام هم نه کېږي. لہذا دې الله طرف ته به مونږ توجه به اختیارو. دا سوال به کوو نو انشاءالله العزیز الله تعالی ډېر مهربان دی. جماعت والا ملګري هما، مالی والا ملګري هما، هر یو کس د دې ځای دی او که د بېزو کس دی هغه به دا سوال کوي اللهم حوالينا، ضرر به هم دا سوال کوي، واړه دي که زاړه دي، اوږي که ماړه دي، ټول به دا سوال کوي، که صدر دی که رعایا دی هر سړی به دا سوال کوي اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والزراب والأودية ومنابت الشجر. یا الله چار چاپیره په غرونو باندې، په سمندر باندې، په ځنګل باندې کوم ځای کې چې بوټي راخېږي. کته وایي سمندر لپاره باران څه ضرورت دی؟ سمندر کې د اوبو خو دومره مقدار دی چې انسان د هغې احاطه نشي کولی. لیکن که قلندر خیال کوي سمندر لپاره هم د اوبو ضرورت دی. په دې سمندر کې بعض داسې جانور دی چې هغه د سمندر په ویښ کې دی، خو چې کله باران راشي هغه د سمندر غاټ ته شي، بالکل د هغې یعنی کنارې ته راشي، اوچت ځای ته راشي، هغه خوله کولاو کېږي. کله چې باران کېږي هغه هم خوله کولاو کېږي، او هغې کې هم دا ساس کې لاړ شي، یا یو ساس کې یا دوه، هغه فوراً چې کوم دی خپله کارخانه خپله خزانه دا جپه کړي، الله حکم دی بیا خپل ځای ته لاړ شي. کمې کارخانې کې دا ساس کې دی باران لاړ، هغې نه جوړېږي موتی، ځان پوه که توتي، ډېر قیمتي شی دی. موتی د هغې تپوس بیا توتي نه کوه چې د دې څومره اوچت قیمت دی، ډېر اوچت قیمت دی. نو چې کله دا تیار شي هغه بیا وغورځوي، خپل د خولې نه هغه بار کړي. نو چې کله بار کړي نو بیا چې کوم دی د وچوبې والا چې کوم د 32 جانورات 32 غاښونو والا انسان دی تا به لیدلی، نو بیا دا میې دی خوري. نو کله کله میې هم اغله. نن سبا موږ په مخه چرګان دي، امیان دي که بزرګان دي، په مخه چرګان دي. نو لہذا یو شی په خپله نشي ګرځېدلی نو هغه به تا کې څه طاقت واچوي. پخوا به چرګانو نو هغه به دومره وافر انداز سره و چې سړي به زغلو، سړی به ستړی شي، پنډی به ماته شله، هغه به نیولی کېدله نه. لیکن نن تاسو وګورئ چې هغه په خپله نشي منډولی، هغه په خپله نشي ګرځېدلی، او که څه وخوري نو تا کې به څه طاقت واچوي. نو که هغه د دې علاقې ډمبره واوره خبره یا زغکې یا په دې ځنګل کې چې کوم دا شی کېږي دا که ته وخوري دې کې طاقت دی، دې کې طاقت شته دی، هغې کې طاقت نشته.
خو چې کله کله که تا ته مې ملاو شي دا خوره دا مې کله کله خوره نه بالکل ساو در نه وځي نو کله کله مې خوره طاقت والا شي او کېدای شي قسمت تا کولاو شي مې تسری کې کوټه پکې موتی اندر ته ملاو شي تو قرآن پاک کې د دې بیان واضح انداز سره سورۃ نحل کې نور سورتونو کې دارا غل دي بهرحال عرض مې دا کو چې باران هر چا لپاره دا ضرورت دی دا څه ویل چې باران دی لګي او دعا کې چې څنګه الفاظ دي دا چې انداز سره دې چې کوم دې دیوا دا دعا دا دلیخا نو دا دعا موږ ټول لپاره مشران لپاره دا پکار دي چې شرام دې زدکی استاد لپاره پکار دي شاګردان دې زدکی امیر صاحب لپاره پکار دي ماموران دې زدکی لال لپاره پکار دي زامن دې زدکی د کلی سربراه لپاره پکار دي چې هغه پورا کلیوالو ته وخی صدر پاکستان لپاره پکار دي چې پورا یعنی خپل ملک دا دعا هغه ټول ته د زدکی ډېر قیمتي دعا د نن سبا د دې ضرورت ته موږ ټول لپاره د دې دعا ویل پکار دي بهرحال الله تعالی دې موږ صحیح طریقې سره توفیق راکړي